اکثر دا کوډو والا او دا جادوګران او دا منترو والا دوی دې شنو پسې ګرځي، نوکونو پسې، ویښتو پسې، دننه لباس پسې. یو سوال دا دی چې دا نوکونه جوړ شوي نوکونه لګول څنګه دي، نقلي نوکونه، او دغه شان باڼه د سترګو دا باڼه لګول دا څنګه دي؟ الجواب، حدیث کې من راغلی د وصل الشعر نه، ویښته په ویښتو پسې لګول، او دا باڼه لګول دا په هغې کې دننه راځي. نو باڼه لګول نقلي دا ناروا دي د دې دپاره چې غټ ښکاري. یو خو دا دغه نهي کې دننه راځي، بل دا د کافرانو عادات دي. دغه شان نوکونه غټول، ګوره سبحان الله شریعت څه وایي؟ نوکونه څه کوي؟ واړه کوي، د صفایي خیال وساتئ. او یو زنانه رالګي او دا نقلي نور نوکونه علي او لګوي او دومره دومره شینې دي جوړ کړي. اوس هلکان هم نن سبا دا قیسې شروع کړي دي، هلکان هم شروع کړي ده، خصوصا دا یو نوک به داسې غټ کړی. سبحان الله ګوره دومره یو سړی متاثره شي د انګریزانو نه چې د زناورو کار ورته هم بیا ښایسته ښکاري. په اصل کې دا کار د چا دی؟ زناورو دی که نه؟ زناور ته چې ګوري نوکونه غټ شوي په بد حال. انسان خو الله اشرف المخلوقات پیدا کړی ده، خو صفایي خیال ساتي، خو د نوکونو واړه کوي، نور چې کوم د صفایي ځایونه دي د هغې صفایي کوي. نو دا نوکونه لګول هم ناروا دي. یو خو دا ګندګي ده، دویم دی کې تقلید د کافرانو دی. تقلید د چا دی؟ د کافرانو، ځکه چې دا په اصل کې د عادات د ډمانو نه، د فلمونو نه، د انګریزانو نه زده کړی شوي شي نه دي. والله اعلم. دا همدغې خور بل سوال کړی چې خلک دا وایي چې نوکونه دې واړه کړو نو دا به بیا په کور کې نه غوځاري، ځکه چې دې سره کور کې څه راځي؟ نیستي راځي. جواب د دې مسئلې دا خبره بې دلیله ده او دلالت په دین کوي د عقیدې په کمزورتیا باندې. دا خبره صحیح ده چې دا مسله په موږ کې مشهوره ده، وایي نوکونه چې واړه کړي نو غوزارې به یې نه په کور کې. ولې؟ ځکه کور کې چې غوزار کړي نو دې سره وایي څه راځي؟ نیستي، غریبي. هلکه غریبي، مالداري، دا خو د الله سبحانه وتعالی د طرف نه راځي. د چا په قسمت کې چې مالداري، هغه ته مالداري، چا قسمت کې غریبي، غریبي د نوکونو دې سره څه کار دی؟ که په نوکونو کار کېدی څنګه؟ پوه نه شو. راځو که موږ دا مسله ول واضحه کړو بله نه. یعنې بیا به چې چا د چا سره نه لګېده، حسد یو کور ته یو څو نوکونه وروله، په ده به څه راځي؟ نیستي به پرې راځي. نو دا بې دلیله خبره. نوکونه چې دې واړه کړو غوزارې که، څه ورسره وکړه؟ غوزارې که بس. لکه یو نو سړی تپوس کړي، غټ تپوس وکړي که نه، وایي چې نوکونه واړه کړو څه کړو؟ غوزارې که. لکه دا یو نیم تپوس دي سي که نه، دا الشیخ الامام ابن باز رحمه الله هغه نه چا تپوس وکړي چې یو سړی دعا وکړي، د هغې نه بعد ووایي څه کوي؟ هغه وایي لاس دې کته کړي. چې دعا وکړه، دعا نه بعد دې څه کوي؟ لاس دې کته کړي. د شیخ ابن عثیمین رحمه الله نه یو کس تپوس کړی وي، په دې بعضو بسکټو باندې تصویران جوړ شوي دي، چیرې بسکټ نه چې ډیزاینونه پکې جوړ شي. نو دې سره څه کوو؟ ماتې که وخورئ. نو اوس یو سړی زه نوکونو سره څه وکړم؟ غوزارې که. او که یو سړی جمع کوي او دا وایي چې پاکستان کې خو هر شی خرڅېږي چې دې هم وخت راشي، بیا جدا مسله ده. نوکونه غوزارل دې کې څه حرج نشته. او که یو سړی خښوي نو خښېږي، هېڅ خبره نه ده، که خښوي او که غوزارې.
ها اوس دا یره یي لکه بعض د العقیدې سیده یو مسله شتي چې یره د دغې د څوک پې جادو ونه کي اکثر د کوډو والا او دا جادوګران او دا منترو والا دوی دې شینو پسې ګرځي نوکونو پسې ویښتو پسې دننه لباس پسې داخلي چې کوم لباس نو که دغه یره یي نو بیا سړی احتیاط وکړي څه ځای کې دې ښخ کړي چې د هغوی لاسونو ته ورنشي والله اعلم